د یو ډاکټر نه تر انقلاب پورې یو عادي ځوان چې د ظلم، لوږې او نابرابرۍ په وړاندې ودرېد. دا د چه ګیورا د ژوند کیسه ده، یو نوم چې د ازادۍ او انقلاب لپاره یادېږي. چه ګیورا په انګلیسي کې ارنستو ګیورا نومیږي. دا د ارجنټاین یو انقلابي مشر و چې یې شهرت و. دی د 1928 کال د جون په 14 د ارجنټاین په روساریو سانتا فی ښار کې زیږېدلی و او په 9 اکتوبر 1960 کال کې په لایبیګوریا بولیویا کې مړ شو. د مرګ لامل یې په ډزو ویشتل یعنی قتل و. استوګن ځایونه ارجنټاین، کیوبا، بولیویا، ګوتیمالا او مکسیکو ول. تابعیت یې په ارجنټاین کیوبا کې و. سیاسي ګوند د کیوبا کمیونیست ګوند و. ناروغي د اسمان ناروغي یعنی دمه درلودل. د زده کړو ځای د بیونس ایرس پوهنتون و. تخصص یې طب یعنی ډاکټر و. مسلکونه یې سیاستوال، ډاکټر، شاعر، سفیر، لیکوال، انقلابي، پوځي افسر او ژورنالیست و. وفاداري کیوبا ته وه. پوځي رتبه د میجر وه او جګړې د کیوبا انقلاب د کانګو کړکېچ و. د چه ګیورا اصلي نوم ارنستو ګیورا دی لا سرینا و. مور یې سلیاري لا سرینا نومېده او پلار یې ارنستو ګیورا لنچ نومېدو. چه ګیورا 5 خویندې او ورونه درلودل چې په هغو ټولو کې دی مشر و. چه ګیورا یو زیات مطالعه کوونکی انسان و. د تاریخ، فلسفې او سیاست کتابونه به یې لوستل. چه ګیورا له ماشومتوبه د اسما دمې ناروغي درلودل، خو بیا هم د فوټبال یو ښه لوبغاړی و او شطرنج یعنی شامت هم ډیر خوښ و. له ماشومتوب نه هغه د کتابونو ډیر شوقي و او خوشبختانه د دوی په کور کې د 3000 نه زیات کتابونه ول چې د ترې ډیر څه زده کړل. چه ګیورا په اصل کې د طب زده کوونکی و، خو د زده کړو په مال پکې د سفر شوق پیدا شو چې له 1950 نه بیا تر 1953 پورې 3 ځله د جنوبي امریکا اوږد سیاحت وکړو. لومړی سفر یې په 1950 کال کې وکړو چېرته چې د یوازې په بایسکل باندې 4.5 کیلومتره واټن له جنوبه تر شماله پورې ووهو. بیا یې دویم سفر په 1950 کال کې په موټر سایکل باندې وکړو چې شاوخوا 8000 کیلومتره و چې د اول سفر نه 2 چنده اوږد و. او دریم سفر یې بیا په 1953 کال کې وکړو. د دغه 3 سفرونو په ترڅ کې ډېر هیوادونه تیر کړل لکه چیلي، پیرو، ایکوادور، کولمبیا، وینزویلا، پاناما، برازیل، بولیویا او کیوبا ول. په دغه سفرونو کې چه ګیورا ډېر څه ولیدل. کله چې هغه له کلو، وړو ښارونو او بازارونو تیر شو نو د خلکو بد حالت، فقر، لوږې او ناروغۍ یې سترګې راخلاصې کړې. چه ګیورا د غریبانو لپاره ډېر نرم زړه درلود. د دې خلکو د بدحاله ژوند نه دا نتیجه واخیسته چې نږدې دا ټوله د جنوبي امریکا د لاسپوڅي واکمنانو تر ولکې لاندې دي او تر شا امریکا خپله ولاړه ده. هغه پوه شو چې نه پانګوال نظام او نه هم امریکا هېڅکله د دې غریبانو غمخوار نشي کېدی. نو که غواړي دا خوی له ولکې خلاصه کړي نو باید له زده کړو لاس واخلي او د انقلاب لاره خپله کړي. چه ګیورا په خپل دریم سفر کې ګوتیمالا ته تللی و چې د هغه ځای ولسمشر ګزمین په ضد امریکایي استخباراتي ډلې CIA خپل فعالیت پیل کړی و چې تر څو د حکومت نسکور کړي او خپل لاسپوڅ حکومت یې په ځای راولي. امریکایي CIA په دې کار کې بریالي هم شول او خپل لاسپوڅ واکمن یې راوستو. خو وروسته د امریکایي ملاتړي نوي حکومت په ضد مختلفه کمیونیستي ډلې راپورته شوې چې زوړ ولسمشر ګزمین یې مشري کوله. په دې حال کې چه ګیورا هم ورسره یو ځای شو او د نوي حکومت ضد بغاوت پیل شو. خو په دې بغاوت کې ژر اختلافات پیدا شول او ولسمشر ګزمین د بغاوت مشري کولو په ځای د مکسیکو سفارت ته لاړو او هلته یې پناه واخیسته. د ګزمین د تګ له امله د بغاوت تحریک کمزوره شو او حکومتي ځواکونو په مخالفینو باندې دروند برید وکړو. چه ګیورا تر وروستي حده مقاومت وکړو خو آخر مجبور شو چې دی هم سفارت ته پناه یوسي. د دې انقلاب نه اوله واره مهارتونه ترلاسه کړل. بیا په 1954 کال کې مکسیکو ته لاړو او هلته یې د یو کال لپاره د عام روغتون د الرجي څانګه اداره کړل. په 1955 کال کې د کیوبا د نوي انقلابي مشر فیدل کاسترو ورور رایول کاسترو سره ولیدل. چه ګیورا د رایول کاسترو په فکر ډېر اغېز وکړو او وروسته یې خپل ورور فیدل کاسترو ته وروپېژندو. دا لیدنه د چه ګیورا د ژوند د فعل نوی ټکی ګڼل کېږي. چه ګیورا او فیدل کاسترو دواړه جلا جلا طبیعتونه درلودل خو له دې پرته یو په بل ډېر اغېز سره وکړو او چه ګیورا د فیدل کاسترو په انقلاب کې برخه واخیسته. فیدل کاسترو د کیوبا د انقلاب مشر و او د دې دواړو هدف د امریکا ملاتړی د کیوبا واکمن باستیتا و. دې مبارزې تقریبا 4 کاله دوام وکړو. په دغه موده کې چه ګیورا یو منظمه ګوریلا روزنه وکړه او پکې ډېر بریالی و. فیدل کاسترو هم د ده په وړتیا او نظم باندې ډېر خوشحاله و ځکه ډېر ژر هغه خپل مرکزي مرسته کوونکی وګرځاو. په کیوبا کې د چه ګیورا غوندې انقلابیانو له هڅو وروسته هغه ورځ ډېره لرې نه وه کله چې په 1950 کال کې د انقلاب په سهار د امریکا لاسپوڅی واکمن هېواد پرېښود او وتښتېد.
نو چې ګیویرا او فیدل کاسترو سره له ملګرو کیوبا ښار ته ورننوتل. کله چې انقلابي حکومت را څرګند شو نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شول. چې ګیویرا ته د صنعت او خزانې وزارتونه ورسپارل شول، خو د انقلاب په مقابل کې اصلاحات ډېر سخت کار وو او په ځانګړې توګه امریکا هم د دوی شاوخوا محاصره کوله او ګڼ شمېر اقتصادي بندیزونه یې په ولګول. په دې موده کې چې ګیویرا ډېرې هڅې وکړې او ډېرې هېوادونو ته لاړو، د لوی زمیندارانو یې ځمکې واخیستې او په غریبانو یې وویشلې، خو دا اصلاحات یې په ډېر اندازه بریالي نه شول. چې ګیویرا د امریکا په ضد مخامخ بیانونه ورکول او روسیه هېواد ته به ویل چې په امریکا باندې اټومي برید وکړي، خو په دغه موده کې د چې ګیویرا او فیدل کاسترو په منځ کې یو څه اختلافات رامنځته شول او چې ګیویرا مجبور شو چې له مرکزه لرې پاتې شي. په همدې وخت کې یو وار بیا د چې ګیویرا انقلابي روح راپورته شوه او په اقتصادي ستونزو یې ځان ضایع کول نه غوښتل او د انقلاب لپاره یې کانګو انتخاب کړه. په کانګو کې د امریکا بل لاسپوڅی پوځي حکومت وو. دا وار یې د هغو په ضد مبارزه روانه کړه او د 1965 کال په پیل کې کانګو جمهوریت ته لاړو چې ورسره یو څو وفاداره ملګري هم ول. دلته دا هدف درلود چې د انقلاب مشران له خپلې تجربې خبر کړي او ورسره ګډه مبارزه وکړي. خو دلته له فعل نه مایوسه شو ولې چې کانګو کیوبا نه وه او دلته انقلابیان دومره بعزم او منظم نه وو او خلکو هم دوی ته ښه فکر نه درلود. دلته د تحریک شتون وو خو د نظم او جذبې کموالی د بریا په لاره کې خنډ شو. له دو ستونزو پرته هغه د کانګو په ژبه هم نه پوهېدو او د نورو مشران سره به یې د خبرو لپاره ژباړونکي کارول. دلته امریکي استخبارات CIA هم ښه فعالیت درلود چې د مختلفو وسایلو په مرسته به د دوی د پلانونو معلومات ترلاسه کول. چې ګیویرا دلته شاوخوا 7 میاشتې مقاومت وکړو خو په آخر کې ناروغه شو او د دغه ځای د ګوریلا مشرانو بې کفایتي او د خلکو د انقلاب نه لیوالتیا لرلو امله ډېر مایوسه شو. چې ګیویرا غوښتل چې تر آخري حده وجنګېږي، خو د فیدل کاسترو ځانګړي پیغامونو د دې ځای نه په رایستلو مجبوره کړو. دا رقم د چې ګیویرا دا انقلاب په کانګو کې بریالی نه شو او آخر له کانګو نه د ناروغۍ په حالت کې ووت. په ښه کېدو سره یې دا واري د انقلاب لپاره بولیویا وټاکله چې هلته هم د امریکا ملاتړی حکومت وو او خلک یې ډېر تنګ کړي وو. چې ګیویرا د 1965 کال په پای کې بولیویا ته ورسېد او له شاوخوا 50 ملګرو سره یې په غرنۍ سیمو کې د انقلاب مبارزه پیل کړه او په پیل کې یې ډېرې بریاوې ترلاسه کړې. په یو څو نښتو کې د بولیویا پوځ ته سخت زیانونه ورواړول چې دا بیا وروسته د ده د مرګ لامل شول. د 1965 کال د اکتوبر په 9 د سهار خواته یو سیمه ییز جاسوس نږدې پوستې ته خبر ورکړو چې ګیویرا سره له ملګرو هلته ده او د چې ګیویرا ځای وروښودو چې له امله د بولیویا پوځ یو عملیات فیل کړو. په دې عملیاتو کې شاوخوا 300 پوځیانو ګډون درلود چې امریکي CIA هم دوی ته پکې لارښوونه کوله. په دې پوځي عملیاتو کې چې ګیویرا له ملګرو سره شاوخوا محاصره شو. چې ګیویرا او ملګرو یې مقاومت وکړو او جګړه یې پیل کړه، خو د هغو په مقابل کې د چې ګیویرا د شمېر ډېر لږ وو. د چې ګیویرا ملګري ووژل شول او چې یې په ټپي حالت کې ونیو. د نیولو وروسته یې هغه یو نامعلومه ځای ته له پوښتنو لپاره بوتو او هلته یې په چې ګیویرا باندې ډېرې هڅې وکړې چې معلومات ترې واخلي، خو د پوځي د وینا له مخې چې وروسته یې بیا دا کیسه کړې چې ګیویرا له ټپي کېدو وروسته هم په بشپړه ارامتیا کې و او پرته له ډاره یې موږ ته کتل او په ډاډه زړه سره ناست و. د هغه په سترګو کې داسې جذبه او رڼا وه چې زموږ د ډلې هېڅ چا هم د هغه سره سترګې نه شوی برابرولی. افسران تلل او راتلل او پوښتنې یې ترې کولې خو هغه هېڅ ځواب نه ورکوو. خالي یې د تمباکو غوښتنه وکړه چې بیا ما ورکړل. هغه ډېر خوشحاله شو او زما کور ودانه یې وویل. بالاخره هغه د 2 ورځو فشار لاندې ساتلو وروسته هم څه نتیجه ورنه کړه. نو راپور یې ولسمشر ته ورکړل شو. ولسمشر غوښتل چې دا باید ژر تر ژره ووژل شي، خو CIA غوښتل چې هغه پاناما ته ولېږي او هلته د دوی ځانګړې ډله د ده نه نورې پوښتنې وکړي. خو ولسمشر ډارېدو او ویل چې که دا وار یې د لاسه ووت نو بل وار یې نیول اسانه نه دي او خپل امر یې هغسې پاتې کړو او د CIA خبرې ونه منل او د ولسمشر امر په جای شو. او په هغه شپه یې چې ګیویرا یو نشه یي سرتیري ته ورسپارو چې هغه سرتیري د چې ګیویرا سره په جګړه کې خپل 3 ملګري له لاسه ورکړي وو او چې ګیویرا یې د هغو د مړینې مسؤل ګڼو. بالاخره چې ګیویرا په هغه شپه په لاسو، پښو او سینه کې په مرمیو وویشت او مړ یې کړو. د مرګ وروسته یې جسد لومړی د ویلګرانډي کوچنی روغتون په توګه بدل شوی غسلخانې کې نندارې ته وړاندې کړو. بیا د پیژندنې او ثبوت لپاره د هغه 2 لاسونه پرې کړل. لاسونه یې په فارملهایډ کې وساتل شول او د اسنادو په توګه یې کیوبا ته ولېږل او د یې د یو ډاګ غوندې ځای کې پټ خاورو ته ورسپارو چې تر څو د ده قبر د خلکو لپاره د یو زیارت غوندې ځای ونه ګرځي. چې بیا وروسته په 1995 کال کې د یو لنډې پوښتنې له مخې د هغه د مړي موقعیت معلوم شو
او بیا په 1990 کال کې د جون په میاشت کې داغه جسد له خاورو راوایستل شو. د عدلیې پلټونو په بنسټ ځانګړي د غاښونو او هډوکو جوړښت او د لاسونو نشتوالی دغه جسد د چیګویرا ثابت کو، چې وروسته بیا دا جسد د کیوبا د سانتا کلارا د یادګار مازولیم ته انتقال کو او په کیوبا کې بیا په پوځي عزت سره خاورو ته ورسپارو. چیګویرا ژوند وکړو خو یوازې د ځان لپاره نه بلکې د خلکو لپاره ژوند وکړو چې چا یې غږ نه اورېدو. چیګویرا د مقاومت، جرأت او د ظلم ضد مبارزې لپاره نن هم یادېږي. د هغه انځورونه د نړۍ په مظاهرو، دیوالونو، ټي شرټونو او په یادګارونو کې اوس هم ژوندي پاتې دي. چیګویرا مسلمان نه و خو د غریبانو او مسکینانو لپاره یو دردمن زړه درلود. چیګویرا میرمن او بچیان هم درلودل. د هغه ژوند موږ ته دا درس راکوي که د بدلون امید وي نو ویښ شه، ودرېږه او عمل وکړه. دا د چیګویرا کیسه وه. که مو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو تاریخي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ.